د ټولنیوز نه اندریز باس او د فیض الله جلال او د طالبانو د دفتر ویاند ته مستقیم د ګوساله خطاب. درنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ښه به وئ. د نن تازه خبر هم دا دی چې د ټولنیوز یعنی د هیواد وتلې رسنۍ په تاودو بحثونو کې د طالبانو د ویان او د کابل د پوهنتون د سیاسي علومو استاد فیض الله جلال ترمنځ لفظي شخړه شوې او یو بل ته یې ډېر سپک خطابونه کړي دي. دغه شخړه په لایف پروګرام کې ترسره شوې ده او فیض الله جلال د طالبانو په دې تورن کړل چې ګواکې دوی د بیان ازادۍ له منځه وړي او خلکو پر خولو یې لاس وریښي. بل خوا یې د پښتنو واک ته رسېدل یو ستر دلیل د اشرف غني تښتېدل بللی دي او اشرف غني په دې تورن کړی چې د پښتون واک ته رسېدل کې لاس درلود. بل خوا فیض الله جلال طالبان په دې تورن کړي چې دوی هیڅ د هیواد لپاره کوم یو ستر کار نه دی کړی او نو به یې په آینده کې وکړي او دوی ته یې ویلي دي چې دوی ټول بې منطقه او داسې کسان پر دندو ګمارلي چې هیڅ صلاحیت نه لري. ګلنو دوستانو په دې هیله چې نوي مطالب مو خوښ شوي وي د لا ښو کره او دقیق معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ.